د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت غبرګون. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د هوایي برید په اړه د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت غبرګون. د وزارت څو شېبې مخکې په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې نن ماښام د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پاکستاني پوځ لخوا بمبار شوی. په دغه بمبار کې عام ولسي خلک چې اکثره یې عام وزیرستانیان مهاجرین دي په نښه شوي، او د ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکي کسان پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. دفاع وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې حکومت یې دغه وحشیانه عمل د ټولو نړیوالو اصولو خلاف کړنه او تجاوز بولي او په کلکه یې غندي. همدارنګه ویل شوي چې پاکستاني اړخ باید پوه شي چې دغه ډول خپلسري عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی، او حکومت به دغه عمل چې هغه یې کرغړن بللی بې ځوابه پرېنږدي، بلکې خپلې خاورې او حریم څخه دفاع حق خپل ګڼي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.